د نړۍ په تاریخ کې سل تر ټولو اغیزناک او نفوذ لرونکي اشخاص لومړی یې محمد صلی الله علیه وسلم دی. مایکل هارت یو امریکایي ستورپوه لیکوال او محقق چې 28 کاله د هغه کتاب پر لیکلو تیر کړل چې نوم یې و سل ستر انسانان. کله چې کتاب مکمل کړ نو د ګڼې ګوڼې یو عام محضر ته راووت او په لوړ غږ یې وویل تر 28 کلنۍ څېړنې وروسته د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو ستر انسان محمد صلی الله علیه وسلم دی. د لندن په دې عام محضر کې خلکو لاسونه پرې پړکول، د هغه د خبرو د قطع کولو په پار یې نارې وهلې، خو دوی خپله خبره پوره کړه او ویې ویل محمد صلی الله علیه وسلم په 619 کال کې د مکې په یو واړه کلي کې ودرېد او خلکو ته یې وویل چې زه تاسو ته د الله له لوري راستول شوی رسول یم چې په هغه وخت کې پرې 4 کسانو ایمان راوړ، یوه یې مېرمن، یو یې ملګری او 2 ماشومان وو. دا د 1400 کاله تیر شول چې د مسلمانانو شمیر په میلیونونو دی او لا هم زیاتیږي. دا ممکن نه ده چې نعوذ بالله دا سړی د دروغجن وي، ځکه چې هیڅ ډول درواغ 1400 کاله ژوندي نشي پاتې کېدلی او نه هم ممکنه ده چې یو انسان دې میلیونونو خلکو ته دوکه ورکړي. بله خبره دا چې دومره زمانه تیره شوه او په میلیونونو مسلمانانو د هغې کلمې لپاره قربانۍ ورکړې کومه چې د هغوی نبي راولې ده. آیا یو مسیحي هم شته چې داسې وکړي؟ خبره یې په داسې حال کې پوره کړه چې پر ټوله غونډه کې ژوره خاموشي خپره شوه او په همدې وخت کې نوموړی ترې روان شو. نن هم که تاسې د ګوګل په لټون کې د نړۍ تر ټولو غوره او اغیزناکو اشخاصو اړوند لټون وکړئ، د ټولو سر کې به د دروند شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم نوم راځي. داسې شخصیت چې 1400 کاله وروسته هم تر ټولو غوره انسان بلل کیږي.